أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولئک علی هدى من ربهم دغه کسان دي چې دا په هدایت باندې دي من ربهم د طرف د رب د دوینا واولئک هم المفلحون او هم دا کسان دي چې دا کامیاب دي. مخکې سبق چې کم ذکر شو دا صفاتو دا نننی سبق چې دی نو دا نتیجه ده د هغې صفاتو چې دا صفات چا کې راشي نو دا به نتیجه یا دلته کې یو سوال واردېږي او دا د هغې جواب دی. هغه سوال دا دی چې دا کم صفات الله رب العالمین ذکر کړل چې دا صفات په چا کې راشي نو د هغې جزا او بدله چې دی هغه به څه نو جواب ورته دا میلاو شو چې اولئک علی هدى من ربهم دا صفات چې په چا کې رالل نو د هغوی دپاره هدایت دی د طرفه د رب د دوی نه او د هغوی دپاره کامیابی ده او دا دواړه ډېر زیات لوی صفات دي او ډېر لوی انعامات دي د الله رب العالمین چې چاته ورکړي شي. چې مخکې څه ذکر شو نو مخکې کم صفات چې ذکر شو شپږ صفات چې دی هغه ذکر شو او دا صفات د مؤمن صفات دي دا چې په چا کې راشي نو ډېر لوی صفات دي او په ځان کې راوستل د دې پکار دی او بار بار قتل پکار دی د ځان نه بېغمه کېدل نه چې ګنې ما کې خدا صفات موجود دي. په دې هر یو صفت باندې محنت پکار دی. په هغې کې اولنی صفت چې دی نو هغه د تقوا صفت دی او تقوا د الله رب العالمین په نزد ډېر لوی څیز دی او تقوا چې دی نو هغه مونږ ویلي چې یو صحابي د بل نه تپوس کوي نو هغه ورته د تقوا مثال لسې ویلی وی چېرته د غنو په لار تلی هغه وی وی څه چل لیکړی نو په سیټ تلم او دا کپړې مې د ځان پورې راټولې کړي وې چې چېرته غنی راونه نیسي رانه. نو تقوا ژوند چې دی دا ټول عمر داسې دی چې ځان پورې کپړې راټولې نیول نو دا د غنو نه دی نیول بلکې د ګناهونو نه نیول دی چې د الله رب العالمین کمې نافرمانی دي چې د هغې نه انسان ځان بچ کړي. کله ګناهونه دي چې هغې پسې به تو ورځې او کله ګناهونه دي چې چا به ستا پسې راځي یا ته به د ګناه پسې نه روان خو ګناهونه چې دي هغه ستا پسې به انخلي. لکه اوس بازار ته چې لاړ شي نو هلته بدنظري به کېږي یا ته به د بل یو کار پسې ځې او هلته کې به په لاره باندې سندرې ګانې بجانې به دا به تو اورې یا ستا نظر به په داسې څیزونو باندې پرېوځي نو دا ټول ګناهونه دي. څه د غوږونو سره متعلقه دي څه د سترګو سره متعلقه دي څه د ژبې سره متعلقه دي. یو ځای کې به د چا خواله تو خیرخواهۍ له ورشې رشتهدارۍ له به ورشې غم ښادۍ له به ورشې هلته به غیبت روان وي تو به په غیبت کې حصهدار شې. نو تقوادار سړی داسې دی چې د دپاره ټول ژوند د غنو د لار ده ټول ژوند د غنو د لارې په شان دی چې د غنو په لار باندې دی روان وي د ځان پسې کپړې راټولې کړي. او بل صفت چې ذکر کېږي نو یؤمنون بالغیب هغه په غیبو باندې ایمان راوړل دی او دا ډېر لوی څیز دی. نو په دې باندې هم کوشش کول چې دا یقیني طور باندې مخې ته راشي. یقیني طور څنګه چې مونږ واورو چې الله رب العالمین به سړی جهنم ته ورچي او دا جهنم به دومره لوی او دا به په دونه زنځیرانو تړلی نو مونږ داسې ونه کړو چې ګنې اورېدلې خبره چې دا دومره یقین ته کوزه کړو لکه عین چې انسان په دې وخت کې ییني یا د مرګ خبره وشي او دا مرګ ډایرکټ مخې له راشي یا د آخرت د اجر خبره وشي او دا اجر مخې ته راشي دا جنت مخې له راشي دا حورې او غلمان چې دی دا مخې له راشي نو دا یؤمنون بالغیب دی. نو په دې باندې هم څنګه چې تقوا باندې ټول عمر محنت دی دغه شان په دې باندې هم محنت دی. دریم صفت چې دی ویقیمون الصلاة د مونځ قایمول دي. نو د مونځ قایمول مونږ ووایو چې صرف د مونځ کول نه دي ځکه چې نښم ویلې وه چې د منافق د مانځه باره کې راځي چې فویل للمصلین یا یو حدیث کې داسې دی چې قیامت کې به یو سړي عملنامه وکتلی شي نو یو مونځ به پکې نه الان کې شپېته او یا کاله به د په مسلمانۍ کې تیر کړي نو دا به د خپل مونځ نه بېغمه نو یقیمون الصلاة چې کوم صفت دی نو دا مونځ قایمول دي مونځ ودرول دي هسې مونځ کول نه دي. نو په هغې کې د مانځه د ټیم خیال ساتل دي د مانځه د موقع خیال ساتل دي او د خشوع خضوع خیال ساتل دي او د پیغمبر اتباع پکې لازمي ده.
چې د سنت موافق به دا منځ کیږي نو دا منځ قائمول نو منځ کول چې دا عادت جوړ شي دا بیا بدن ته پته لګي دماغ ته نه لاسو ته پته خپو ته پته دی ټول وجود ته پته دا په خپل زیرازي چې په دې کې څومره ټایم لګي نو دا منځ اصل منځ نه دی دا عادتي منځ دی اصل منځ دا دی چې باغی کې د الله او د رسول خبره ته را دننه کې چې ستاسو سره ټایم شته وي چې نن اوږد قیام وکم لږ ډېر تلاوت وکم نن الله ته لږ ډېر متوجه شم د الله زیاته یره مې په زړه کې او ومما رزقناهم ينفقون دریم صفت چې دی هغه د الله په لاره کې خرج کولو څلورم چې هغه د هغې مال نه چې الله رب العالمین ورکړی دی نو د الله رب العالمین د ورکړې نه مراد دا ده چې تو به دا نه ګورې چې زه مالدار نه یم نو زه مال نه خرج کوم نه مالدار یم او که غریب یم مال به خرج کوم که راسر ډېر دی نو دا الله را کړی که سبب زوی م او که زما تعلیم دی او که زما د پلار نکاح لوی جایداد دی او که بل څه دی خو الله رب العالمین دا مال ما ته را کړی دی او زه به د دې نه خرج کوم او که فرض که دا مال کم دی او زه ډېر په سخته ګټم د بلاک او د بیلچې او د ټاټکي په مزدورۍ کې ګټم نو بیا هم دا مال الله رب العالمین را کړی دی او د الله په لاره کې به زه خرج کوم نو که کم او که زیات دي والذین یؤمنون بما انزل الیک او بل صفت چې دی نو هغه په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل دی او هغه خاتم النبیین منل دی چې هغه آخري پیغمبر دی او بل پیغمبر چې دی هغه نشته دی او څه چې په هغه نازل شوي یعنی قرآن مجید او د هغې سره د هغه کم طریقې چې دي نو دا ټول منل او ورسره وما انزل من قبلک د هغه نه مخکې کتابونه مخکې پیغمبران په هغوی هم اجمالا ایمان ساتل وبالآخرة هم یوقنون او آخري صفت چې دی هغه دا دی چې په آخرت باندې هم یقین ساتل یو آخرت منلی یو په یقین ساتل نو منل او یقین کې دواړو کې فرق دی او ډېر لوی فرق دی منل ته وایي چې لکه هر څوک آخرت مني دا ډېر خلک تاسو به یې چې مونځ نه کوي روژه نه نیسي حرام چې دی هغه کولاو خوري یا په سود کې لګیای دی کاروباري دغه شان نور ډېر حرام کارونو کې لګیای ته تپوس وکړو آخرت منې قیامت پیژنې دی بتاته و چې آو قیامت خوستانه ښه پیژنم عمل نامې راته هم پته ده نو دا څه دي دا منل دي یقین نشته دی نو بالآخرة هم یوقنون دا شپږم صفت چې دی نو ګورې دا منل نه یقین غواړي نو کله چې د انسان یقین نو یقین والا سړی چرته هم بیا ګناه نشي کولی چې په ډاډه طریقې سره دی ګناه وکړي او په ګناه کې دننه دی ژوند تیر کړي بلکې د دنه که ګناه کېږي نو د کمزورتیا په مرتبه کې به کېږي نو اولئک علی هدی من ربهم دا شپږ صفات هم ذکر تازه کړل چې په دې پوه شئ چې اصل دا نتیجه چې ده د دوی دپاره ده دلته اوس یوه خبره دا ده چې علی هدن علی یو او د علی په معنی د چوتوالي راځي د پاسوالي راځي او معنی چې دی دا معنوي هم او حقیقي هم پاسوالی چې دی مراد دي نو الله رب العالمین دلته دا وی چې دا شپږ صفات چې بچا کې راجمع شو نو دا د هدایت د پاسه دي دا مکمل د هدایت د پاسه دي وسکفی هدنی ویلې وی چې په هدایت کې دننه نو سنه هدایت به دنه سیټ ته پاتې کېدلو نو اوس چې علی هدن شو نو د هدایت د پاس یعنی دا مکمل په هدایت باندې روان خلق دادي بل خبره پدې کې په يهوديانو باندې رد د يهوديانو دی چاغوی وی دا صفات په مونږ کې هم موجود دي نو دا وروسته آیاتونه نازل شو صفات شپږ مکمل کړل چې دا شپږ صفات چې دا په تاسو کې نه دي موجود دا شپږ وانه صفات موجودېدل چې نو هغه پکار دي نو دا رد په يهوديانو شو خو د هر مسلمان د لپاره دعوت ته چې دا شپږ صفات چې دا په ځان کې مکمل راولي کپدې کې یو صفت هم نه نو دا هغه د يهوديانو غوندي خبره ده چې دعوه بم یي خو حقیقت چې دینو نه یو نو پدې کې یو خبره دا شو دویم دا شو چې یو یقیني هدایت ته او حقيقي هغه سړی دی چې هغه ته هدایت شوی دی او دویم داعی مدعی دا هدایت ته چې یو سړی دعوه کوي زم د الله د طرفه په هدایت باندې هم زما لاره سمدا نو ستا لاره به ال سمې چې کله ته د الله رب العالمین د طرفه سم یو په هدایت باندې نو دلته کې علاج راوړو د دې د پاره چې دا کم کسان چې دي چې دا صفات دا شپږ صفات پکې دي دا په هدایت باندې دي او بیا من ربهم د طرفه د رب د دوی نه نو پدې کې هم د دې خبري جواب دی چې کو ګورې نو هر سړی دا دعوه کوي زه په هدایت یم لکه يهود وای مونږ په هدایت یو
نصرانیان وای مونږ په هدایت یو او بیا دا لاسه کې په اسلام کې دننه ډېر خلک دي چې هغوی په گمراهۍ کې رواني د بدعات او د کفر او د شرک او صرف کلمه ویلي او په ډېرو خبرو کې لګیایي او ځان په هدایت باندې ګڼي نو الله رب العالمین د هغې لاره وښودله چې ګوره هر سړی به ځان ته وایي چې زه په هدایت یم خو په هدایت به هغه سړی چې د الله رب العالمین د طرف نه د هدایت باندې او چې الله رب العالمین څه ته هدایت ویلې دی دی په دقې لار باندې نو دا هدایت دی هدایت دا نه دی چې ځان ته پخپله هدایت والا ووایه چې اصل هدایت باندې زوی ما که داسې نو هر سړی ځان ته دعوه کوي وایي زه په اصل هدایت باندې یم نو فکر د دې خبرې پکار دی چې الله او رسول کمې ساده او صفا خبرې وښودلې دا را پکې عملا راشي هسې نه چې دا کمزورتیا په ما کې چې د نورو دا نومونه مونږ لو نو من ربهم کې دا اشاره ده او دې طرف ته چې د هدایت دا مدعی چې دی نو دا اصل نه دی بلکې دا صفات اصل دي چې دا پچا کې نو دقه هدایت والا دی که هغه ځان له دعوه کوي او که نه کوي که خلک هغه طرف ته اشاره کوي او که نه کوي خو اصل په هدایت به هم دقه خلک وي ډېرو خلکو ته د هدایت اشاره کېږي حالانکې په خپله په هدایت باندې نه وي واولئک هم المفلحون او هم دا کسان چې دي دا کامیاب دي نو زمونږ د دې ټول جدوجهد منډې د ایمان د دې اعمالو د دې صفاتو مقصد چې دی هغه کامیابي حاصلول دي نو فلاح څه ته وایي فلاح بقا ته وایي په یوه معنی کې او په یو ځای کې چاودلو ته وایي یعنې د دې سره مصیبتونه او کمی گمراهی چې دی نو دا وچ وي او دا انسان تی محفوظ پاتې شي او په دې کې فلاح کې مفلحون کې چې کومه معنی پرته ده نو دا د بقا معنی ده اوس دنیایي خلک کافران د دنیا د ژوند او د دې ګټې د کامیابي وایي خو مؤمنان او مسلمانان الله او رسول دې ته کامیابي نه وایي بلکې حقیقي کامیابي چې ده هغه ده چې هغه د دنیا او د آخرت دوانو کامیابی مفلحون اصل معنی چې په هغه ټیم کې رښتینی کېږي چې کله سړی په اولنۍ ورځ باندې جنت ته داخل شي څنګه حساب کتاب وشي او د عذاب نه بچ شي او د جنت ته داخل شي نو دغه چې د اصل فلاح ولدي الله دې عمل کولو توفیق را نصیب